د ښاره څخه بېرته منصرفه شو، ځکه په ښار کې که اوس ولاړ شو بیا ژر نسو راوتلی، د مخابراتو چوک پر دې باندې ډېر سخت رش. اول چوک به چی شي؟ اول به د پښتونستان کې چوک که چی شي؟ د ښاري ترانسپورټ لپاره ښه شی دی رخشا. هوا ډېره ګرمه ده چې دا هنداره خلاصه کړي، ډېره ګرمه هوا راشي. سرسبزه ولسواليانې لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست، په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. نو د کابله څخه راورسېدو د جلال آباد ښار ته. نو دا هم د جلال آباد دخولي دروازه ده، درونټه، د درونټې تونل دی. نو له خیره سره داخلیږو د جلال آباد ښار ته. نو تاسې ولاګ را سره تعقیب کړئ چې چیرې چیرې ځو جلال آباد په ښار کې، دا به په راتلونکي ولاګ کې ووینئ. دې خوا ته د درونټې بند دی، هخوا ته به واوړو. موټر ونه وي در څه. دا د درونټې د بند اوبه دي، بیخي ماشاءالله دا غټ ځای دی او ډېرې پرېمانه اوبه دي. نو درونټه هغه ځای دی په جلال آباد یا په ننګرهار ښار کې چې دې ټول ښار ته د دې درونټې د بند څخه برق ورکول کېږي. نو دې خوا ته مخ ته یو کوچنی بازارګۍ هم دی درونټې. نو که وخت و هلته به هم ورسو یو ګړی به وګرځېږو. نو تاسو دا ولاګ را سره تعقیب کړئ، جلال آباد ښار به را سره ووینئ یو ځای. راځئ نو بالا ځو، دا ځای د غونه صحیح دی، ګرمیم دی یو څه. ځینو سوکه ځو د جلال آباد یا د ننګرهار د ښار پر طرف باندې. دا هغه تونل دی د ننګرهار ته ستړي مه سئ، وایي ننګرهار ته ستړي مه سئ. تاسو هم ستړي مه سئ، موږ خو په خیر راغلو تر ننګرهاره پورې. څومره تاریکه ده پکښې کې په دا تونل کې. یو ګروپ لګېږي، هغه هم بیخي رڼا نه کوي. هغه د خیر سره درونټه. دلته نو هم ښه رسټورانټونه شته، یو پارک شته د ځوانانو د پارک په نامه باندې. نو هغه به بیا چې دوم وارې کابل ته تلو له خیر سره بیا به هغه ځای ووینو. نو ډېر رشترینه ښار دی د دغه. ویلکم ټو جلال آباد، خپل ځان ته به ویلکم ووایو. نو راځئ له خیره سره دا ښار کې به ځینې ځایونه در باندې ووینو. که څه ناوخته ده، موږ اراده داسې کړې ده چې د جلال آباد ښاره څه ووځو. نو ځکه ګرمي ده دلته، موږ په عذابېږو. موږ خپله له ګرمۍ څخه د کندهاره راتښتېدلي یو، نو چې دلته تر کندهار لا ډېره ګرمي ده په جلال آباد کې. کوشش به وکړو چې د ښاره څه ووځو، د کونړ په خوا باندې مو اراده ده چې د کونړ په خوا ته ووځو. نو تقریبا د جلال آباد د ښار عمومي جادې ته راواوښتو.
جلال آباد نو بس د رخشو ښار هم ورته ویلی شو بیخي زیاتې رخشې لري چې راسې داسې ژړا دي پکښې جلال آباد نه دی سم د رخشو ښار دی چې هرې خوا ته وینې بس رخشه ده د ښار سر ده دا خوا ته هوټلونه دي اول چوک به چی شي اول به دا پښتونستان کې و چوکې که چی شه ښار په منځ کې روان یو نو یو خو دا ده چې په دې ښار کې موږ په دا عمومي کوم روډ چې دی په دې بلد یو نور نو داسې شارټکټ لارې نه دي رامعلومې چې د ښاره ووځو او دلته ډېره ګرمي ده د باندې تقریبا 40 درجې و داسې 41 شاوخوا به یي هغې خوا چې بیا راغلو د کونړ له خواسه بیا به د جلال آباد په ښار کې دننه یو ورځ وګرځېږو له خیره سره یو ډوډۍ موډۍ به وخورو مشهور خواړه به د جلال آباد ووینو جلال آباد نو ښه چپلي کباب لري ډېر ښایسته ښایسته تعمیرات پکښې جوړ سوي دي په جلال آباد کې رخشې دي او رخشې دي دا ښار کم دی نفوس زیات دی پکښې کې نو موټر نسي چلېدی ټکسي په دې خاطر باندې رخشې اسانه تللی سي هرې خوا ته په رش کې دونه نه بندېږي د ترانسپورټ لپاره د ښاري ترانسپورټ لپاره ښه شی ده رخشه هوا ډېره ګرمه ده چې دا هنداره خلاصه کړي ډېره ګرمه هوا راشي د ښاره څخه بېرته منصرفه سو ځکه په ښار کې که اوس ولاړ سو بیا ژر نسو راوتلی د مخابراتو چوک پر دې باندې ډېر سخت رش نو دلته راوګرځېدلو لنډ ښار سره پر یو بغل کې ولاړ سو داسې به بېرته داسې ته کاټېږم د جلال آباد د ښاره سره راووتو مخ ته په لړ مازدیګری هم دی هوا و فضا و هر څه ډېر لوکس دي داسې ورته وګورئ چې څونه ښایسته لاره ده دا جلال آباد کونړ سرسبزي نور حد پر تمام دی
ډېرې اوبه راغلي دي، بارانونه سوي دي. دویم هغه دي. خوند کوي دا سندرو زویا خو ملامته نه ده، دینو زویا خو ملامته نه ده، ډېر خوند کوي. کوترې دي. د جلال آباد له ښاره راووتلو او له ښاره راووتلو یو خو په ښار کې ډېره ګرمي وه په جلال آباد کې، نو موږ ټول له دې خوا به سیده تېر سو کونړ ته، نو له هغې خوا به بیا راسو د جلال آباد په ښار باندې. په لاره کې نو دا شپې د کونړ دي ډېر ښایسته اوبه دي. ښایسته اوبه دي، شور خو یې اورئ، خو دا ده چې بس د اوبو په دوبي کې بیا د اوبو رنګ خړي دلته، په ژمي بیا اوبه شنې. ډېر ښایسته د منظرې او د میلې ځای دی، اکثره خلک راځي دلته کښېني. دا یاران هم دلته ناست، ګرمي ده څه نور دی. اوبو ته وګورئ، څونه ډېرې اوبه دي، څونه غټې غټې ډبرې دي. شینګیانو ماشاءالله بیخي زیاته ده، هر ځای ولي او دا شنه ځایونه. زموږ د جلال آباد ولاګ پر دغه ځای پای ته رسوو، نو موږ له خیره سره سفر لرو کونړ ته، نو راتلونکي ولاګو کې را سره وګورئ د کونړ منظرې وو، د میلې ځایونه وو، د کونړ ښکلا به در باندې ووینو. کونړ کې نو مخکې مې درته وویل چې ډېر قسم قسم درې دي ښایسته، نو کوښښ به وکړو چې ټولو درو سره لیدنه وکړو. د دوو درو شپو لپاره به پاتې شو په کونړ کې، نو تاسو مو تعقیب کړئ. نو تر راتلونکي ولاګه پورې ما ته راکړئ اجازه، هر چیرې چې یاست ښه وخت ولرئ. د الله په امان.